څوک شته کور کې؟ واړه واړه ماشومان مې دي کونډې ما واته ماشومان راته غاړه دي مېړه مې مړ وظیفه کوي. خاوند چېرته په واک رسېدلی؟ دا د طالبانو حکومت نه مخکې مړو ده کونډې ما. کونډی څو بچي دي؟ 8 ماشومان مې دي ټول راته غاړه دي پلاستیکونو سره دغې سره م ساعت تېر دی بیخي حالات هم خراب دي زندګي م ته دننه رانوځه زموږ زندګي وینه. دې روژه کې موږ د وړو درک نه لرو د نمبایي ډوډۍ دا لکه لاړ شي یا 100 یا 50 روپیو کې نمبایي ډوډۍ راوړي هغې ته ناست یې. او کتغ نه پخوئ؟ کتغ خو راشه وګوره زموږ کور وګوره یا تا غوړي ویلده یا بوره دې ویلدله یا دې چای ویلده یا زموږ کور کې شی د پخلي. ښه اجازه ده موږ دننه کېږو کور ګورو. قدرمنو دغه کور ګورو چې دغې خورکۍ ډېرې خبرې وکړلې داسې برقه په سر کوي. اجازه ده را سره اجازه ده. السلام علیکم. دا څوک ده؟ صله ښه صبر کوه. یو الله لرمه نور څوک نه لرمه. څوک نه لري؟ مېړه مې مړ شو زوی مې واښه ایسته ورک شو ډوب شو اکه پکه ناسته ماښام چې یوه ننګور مې ده یوه ننګور مې ده ناسته مه په ښه او لاس ما دغسې ښه میو به یې دغسې ما او څوک مړی راکړي د ماښام روژه پرې مات څوک رانکړي ناست اکه پکه یو خدای د و نور څوک نه یې نور بچي دې شوي نه دي؟ نه نور بچي نه دي شوي. هماغه یو و چې ورک دی؟ دا یو بچی مې شوی و هېڅ ورک دی. مېړه مې مړ شو. مېړه مې مړ ننګور د دغه کوټه کې بېلې کوټه کې ډېره ناست یم الله پاک منې ناست. او هغه به ستاسو جدا ستی دی نه؟ دا مورکه اوس وخله سیده انشاءالله زه بیا راځم مورکه. الله دې اجرونه درکړي. خیر اوسې مورجانې خیر اوسې بیا راځم کومه دوا به ته کومه بیا ستا خدمت ته راځم انشاءالله. سیده مور د ازمایش منه ده. خیر اوسې دغه بل کور ته ځو. دا اتاق ستاسو دی قدرمندو دا دغه د سرتیري کډه ده چې بار مو خبرو کې دې اتاق کې څه نشته دی؟ همداسې په دې اتاق کې هستئ؟ ښه په دې اتاق کې اوسېږي. دا ګروپ هم نه لرئ برق هېڅ نشته دی؟ او دا سترنجۍ هم نه لرئ؟ قدرمنو دا وګوره دغه پلاستیک نه سترنجۍ جوړ کړې ده. دا حال دی چې مړ شو ماغزه نه مړی راوړو وظیفه کې سخت امتحان کې راغلم صبر جنګون دي ډوډۍ مړۍ واخلم یو الله مشتل نور هېڅوک نشته؟ دا ننګور مې ده چې ماښام شي په اوبو باندې روژه ماته چی باندې؟ اوبه راواخله هغې باندې روژه ماته کړم مانځ باندې کښېنو خپل خدای یېږم. الله ګټې ولا هېڅوک نشته؟ ما خو مې وایي څنګه چې کښو زه مورجانې د ازمایش منه ده تا سره انشاءالله زه څو ورځې بعد ستا خدمت ته راځم. زه بیا ستاسو خدمت ته راځم. صحیح ده؟ السلام علیکم. راځئ رش بچه څنګه یې؟ جوړې تکړې خیرت دی؟ السلام خطا نشي. السلام علیکم. څنګه یې وروره؟ جوړې تکړې خیرت دی؟ څه شوي دا خپې لاسونه دي؟ دا وظیفه کې راځي. وظیفه کې؟ کوم وظیفې کې دي؟ اردو کې؟ خپې د فلج دي؟ خپې مې دواړه فلج دي دواړه کار نه کوي. الله څنګه دی اوس د ژوند کار معرفي شته؟ کار مار هېڅ نشته بېکاره بیکاري ده نه ګټلو والا ګټلو والا خدای نه بس څه کوي روژې دپاره کار روژې دپاره داسې خاص داسې تیاری نه لرو سره رقم چې روژې هغسې روژه موږ نه لرو. ښه خو کار مار نشي کولی. کار مار هېڅ نشي کولی. امتحان کې راغلم صبر جنګون دي دوران کې راغلم ځای ولاړې دي دعاوې زما ځای ولاړې دا تو واخله خرچه دی. صحیح ده؟ اختر دی کمک ترې ده دا ونیسه. صحیح ده؟ لاړو.
نو قدمندو دغه کاغذ دغه 10 روپۍ دي دغه 10 مش کېدلې دي او بعد بل دغه 15 ګیده ده یعنی 10 او 15 روپۍ څار ټول کړی کاکا یا پس سخت امتحان کې راغلم سویر جنگون دی دوران کې راغلم ما بیتنا رازه کړی وګښتو کور کې نه هیڅوک هم نشته خورګۍ څنګه دی ژوندم ژوند کوم ډېر زیات خراب دی خاوند چیرته دی خاوند مې مړ شوی مړ شوی دی ګټول والا څوک شته نه هیڅوک هم نشته 10 کلن زوی مې د هغه هم پلاستیکونه خرڅوي ټوله خرڅ یې کړي 100 روپۍ ورځي ټولې پلاستیکونو کې کله 40 او کله 50 ښه روژه څنګه تېرېږي روژه خو ډېره زیاته خرابه تېرېږي نو واړه ماشومان دي نو غټ نشته څوک چې ګټه وټه وکړي دغه یو 100 روپۍ د زکات پیسې دي خورکۍ دغه در کومه یو ماشوم بار ته راولېږئ ماشوم کوم یو ماشوم دا و چې مور جانې ته دې ورته صحیح ده السلام علیکم قدرمندو یو بل کلي ته راغلی یم نو دا کلي تاسې په ژوندي بڼه ګورئ نو د کور په کور ګرځم یو څه نغدي مرسته ده په هغه کونډو خویندو باندې سپارم ویم دی یو اطاق کې ښه ښه څنګه د ژوند د خاوند دې چېرته دی خاوند خو مې مړ شوی دی خاوند مې دا سرطان وپکې 10 کاله کېږي چې مړ شوی دوه مې زامن دي یوه مې لور د 4 نفرې زامن مې واړه دي کارمار د ګټې څوک شته نه د ګټې مې څوک نشته سلام علیکم پیسې درکوم څه غواړې پیسې بس دي ریشه کنه نور واله ریشه بس دی دا واله دا واله انصاف دی ګورې